د لید یا دید د کمزورتیا درملنه د اکوپنکچر په ذریعه باندې کوو. د سر او د غاړې دریمه اضافي نقطه ده کومه چې د دې دواړو وریځو ترمنځ ځای لري. د ګرم غړو دریشتمه نقطه ده کومه چې د دې وریځو په پای کې ځای لري، یعنې دواړو خواو ته دې خوا او دې خوا. بله نقطه چې کومه ده هغه د دومای شلمه نقطه ده کومه چې د دې غوږونو د دواړو غوږونو د پوڅاقیو د جګوالي برابر د سر په دې منځنۍ برخه کې چې دی ځای لري. تریخي شلمه نقطه ده کومه چې د دې دواړو یعنې سترنوکلایډوماستویډوس او تراپیزیوس عضلې په منځ کې د اوکسیپیټل ښکتنۍ برخه کې دلته او په دې دواړو خواو ته چې دی ځای لري. د غټ کولمو څلورمه نقطه ده کومه چې د دې میتاکارپال هډوکي په منځ او د ابډکټور عضله کې چې دی ځای لري، یعنې دواړو خواو ته یې کولی شي په دواړو لاسونو کې د غټو کولمو څلورمه نقطه چې دی ستنه کړي. معدې شپږ دېرشتمه نقطه ده کومه چې د دې پټیله د دې ښکته پټیله هډوکی د دې د دې ښکتنۍ څنډې څخه درې کن ښکته او د دې ټیبیا د هډوکي د څنډې څخه یو کن لټرال یا بهر چې دی ځای لري. بله د ځیګر درېیمه نقطه ده کومه چې د لومړني میتاترسال او د دوم میتاترسال هډوکي په پروکزیمال یعنې نږدې زاویه کې چې دی ځای لري چې هغه دا نقطه ده. په افغانستان کې د دې درملنې دود او د ټولو ناروغانو د روغتیا په اړه